چته یو لسراغلی چته او یا راغلی او بیا وی علماء لیکلی وی کم گناہ کبائر چی دی نو د دې تعلق یا بد زړه سره لکه شرک د دې تعلق د زړه سره د الله د رحمت نه نو امیدی د دې تعلق د زړه سره د الله د عذاب نه بالکل بیری او ست تیارې نه کې دام د زړه سره تعلق دی سلور وېدا سری گناہ کبائر چراغ تعلق د جبه سره دی لکه دروغ گواہی بدنامی د گول په پاک دامنو زنانو نارینو د دروغ قسم او سحر او جادو وای باز داسې گناہ کبائر چې آئے تعلق د خېټه سره شراب سکل د یتیم مال خورل د سود مال خورل او زری داسې چې راغی تعلق د بدن د نور اندامونو سره لکه زنا او لواطت او دو داسې چې راغی تعلق د لاس سره لکه قتل او غلا کول یو داسې چې راغی تعلق د خپو سره لکه د میدان جهاد نتیخت کول و یو گناہ کبیره غرا چې داغه تعلق د انسان د ټول بدن سره وهي حقوق الوالدين هغه مور او پلار نه فرمانی ده د مور او پلار نه فرمانی د دې تعلق د ټول بدن سره ځکه ستاد د بدن ظاهری سبب د وجود غوالدين ان تجتنبوا کچرتا سوزان بچ کوي کبائر ما تنهون عنه دلو هاغه گناهن چې تاسو من کول شی راغینا نکفر عنکم سیئاتکم نو معاف کو تاسو تاسو واړو گناهونه وندخلکم مدخلا کریما او وردن وکم تاسو زید وردن کیدو عزت منتا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تمنا مکوي ما ده غسیزنو فضل الله به چې غرواله ورکړي دي الله پاغي سره بعضکم علی بعض بعض استاسو تپ بعضی ورا کله تمنا په امور ممکنو کی کله په غیر ممکنو کی نو هغه غیر ممکنو امور کی خو تمنا عبث ده لکه یو سړی تمنا کوي چې زنانو لنی او یو خدای تمنا کوي چیر ز سړی ولینیم نو دا تمنا د په امور غیر ممکنو کی یا مثال په تور یو سړی دی او هغه عجمی دی وای یرا تمنا کوي چې عربي وي نام غیر ممکن یو سړی رنگ تک تور دی او دی وای چیر ز سړی تک سپینو یو دا امور غیر ممکن دی نو دا هغه خود سره تمنا عبس کار دی یو امور ممکن دی خو پاغه کې تمنا بنکه یعنی پدی نیت چې حسد تون رسی ولا تتمنوا ما فضل الله به اے من جهه الدنيا او الدين تمنا مکوې دا غس چې غرواله ورکړي الله پاغي سرا باز تاسو لپ باز باندې کاغه دینی فضیلت دی او کو دنیوي فضیلت ته او دا تمنا پدی طریقې مکوې لئلا یودی للتحاسد والتباعد چې دا ګوره بعوذ او کینی ته نرسیږي نو دا تمنا من د خو هغه چې هغه حسد او کینی ترسي او کله کدا سي تمناوي چې هغه تغفته وي نو بیا په شریعت کې منع نه نو دې کې هغه تمنا منه چې غینه حسد جوړي او حسد دای چې پاغه کې د بل د نعمت د زوال کوشش او ځان ته حصولي چې د اعمال نو دنه دی الله والی مال دی راکي دا تمنا منه د سره دا علم دی او د کې تقوا دا نو يرشد دنه الله والی او ماته راکي دي تمنا نه منه یو دا سدا چې الله دل علم ورکړي دې کې خیر او برکت واچې زمدر ندا سوړ الله فلانی ته حلال مال ورکړي او سور خزایونو کې لګي الله دلم پکې خیر واچې مال امراکي نو دا تمنا بیا پدی اعتبار سره منه نه للرجال نصیب د پارد نارینو حسابي مما داغسن اکتسبو چې دای کسب کړی دي وللنساء نصیب او د پارد زنانو نصیب نساء برخوي مما فهغس کې اکتسبنا چې دای کسب کړی دي
معارف کې لکه څنګه مواردل نو دغه شان د آیات وضاحت ذکر کړي چې تمنا یو په امور ممکنو کې را یو امور اختیاریه وي یو غیر اختیاریه وي نو دی آیات کې د غیر اختیاری فضائل او د تمنا نه منو کا چې هغه نور ته حاصل وي هغه نور ته حاصل وي او په هغه امور اختیاریو کې منع او شو پنیت د حسد او کله پنیت د حسد ني او هغه نه حسد نه جوړيږي نو بیا هغه کې ممانعت نشته آیات مبارکه کې دغه شان تفسیر واسال الله من فضله او غواړی د الله نه د الله د فضلنا ان الله بیشک الله کان ذی بكل شیء علیما په هر یو شی باندې پوها ولکل جعلنا او د پاره د هر یو ګرځولې دی مونږه موالی وارثان مما پاغمال کی ترکل والدان چپریږي دی مور او پلار والاقربون او غنیز دی خپل خپلوان والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط شوی دی دای سره قسمونه استاسو فآتوهم نور کئی دوی تنسویبهم صددوی عقدت ایمانکم کس مراد دی نو تفسیر مدارک کی ہوئی او دا شان روح المانی میں ذکر کری وی دیدے کی دین عقد موالات مراد دے لگا تاسو اخیر فقہ کی مسئلہ در تطیر دی تو عقد الموالات او دا مشروع دے او وراثت پدی سر اوڑل ثابت تی خاص کر په مذهب د احناف او د ډیرو صحابه کرامو مسلکم دي او د آیات کې دا عقد موالات ګور دی ته وای یو سړی د اسلام راړو یا یو زنانا تفسیر مدارک کی وای اذا اسلم رجل و امراه ولا وارث له یو سړی یا یو زنانا اسلام راړو او هیڅ څوک وارث نشته ایسو کی نشتا ولیس بعربین ولا معتقل او دغه سړی او زنانا عربی نه دی او نه د چا آزاد شوی غلام دی نه عربی دی نه معتق دی د چا آزاد شوی غلام نه دی نو دې راغه بل کست وی والے تو کا یره تاسو سره دوستی قائمو کما نه داسې نقصان وشي او په ما باندې شرعن د اسلامی قانون مطابق سے جرمانه راځي نو زمانه ودیت ورکه وترث مني او ته زمانه میراث مړي کزمړ شو نو بل ورته وی چې او ما دا خبره قبول کا نو بس انعقاد د دې راغه خو پدې کې اعلی بد ادنا نه میراث وړي او ادنا بد اعلی نه نوړي کداغه سړی مړ شو نو خود د میراث باغه سړی وړي چې کوم ور سره عقد موالات کړي خو کاغه مړ شو نو د هغه په میراث کې برخه نه دي ته عقد موالات وای او دا د غنو صحابه کرام مسلک دی پدی سر میراث وړل او دا قول لا احنافم دی اگر چې مسله د نور ائمه په منځ کې اختلافي و نو دی آیات کې دا ذکر کړي والذین عقدت ایمانکم او دې کې ایمان جمع دی یمین دا یمین خودی خلاص لوي خو قسم تا او عقد تم ذکا ایمان وي دی ور اخر لاس خلاص کې کیخو قسم چې به خړو عهد به کولو نو خلاص به خلاص کې کیخو او کله په معنا د قسم برازي لکه دې کې معنی د قسم دا هغه کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط کړي ور سره تاسو قسمونه خپل فاتوهم نصیبهم نو ور کوي دوی تاغي سدوی ان الله بیشک الله کان علی کل شیء شهیدا په هر یو شی گوا عالم او خبردار الرجال نارینا قوامون علی النساء دای حاکمان دی پزنانو الله حکومت او مشری د تور کړي الرجال قوامون علی النساء نارینا دا حاکمان دی پزنانو نو دیو سړی د مشرای دو وجوي یو ته وهبي وای او دویم ته کسبی وای نو دواړه وجه ذکر کړي لکه مخکې د سوره بقره کې تیر شو وی توالود بادشاہ دے نو راغي وهبي او کسبی وجه ذکر کا وی یو سو چې ان الله استفاه
دې کې وجهي هغه وهبي وجه ته اشاره الله غره کړي او بل ذکر کول دس کې شجاعت ته او د سره علم نه دغه کسبي شو نو دلته وای نارینا حاکمان دی پزنانو بما پاغ سبب فضل الله بعضهم چې غرواله ور کړي دی الله بازي دوی تعالی بعضن په بازي الله نارینا پزنانو غره کړي دا وهبي وجوا وبما په سبب دهغه انفقوا من اموالهم چې لګوي دا نارینا خاوندان د خپل مالونو نام نان نفقد دی خزي دا په خاون باندې فرض او واجب ده نو د دې کور پټي زمیداري او نوکرۍ له ضرورت بني کچره اسلامی قانون مطابق وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د هغه چې لګوي د خپل مالونو نام فالصالحات نو نیکانی بیبیانی قانتات تابدار زنانا چې د الله تابداریم پکې دا او د خاوندم حافظات حفاظت کوون کی زنانا د مال د ځان او د اولاد للغیب په وخت نشوالی د خاون کی للغیب په وخت نشوالی د خاون کی د مال حفاظتم کوي د خپل حیا او د اولاد حفاظتم کوي یا للغیب دا معناوا لاسرارهم او حفاظت کوون کی زنانا للغیب دا غپټو رازونو د خاوندانو د خاوند دراز د مشورې خبره نو هغه فاش کینا للغیب یا خدا معناوا په وخت د غیبوبت د خاوند کې یا للغیب معناوا ایل اسرارهم دا غپټو خبرو د دوی دې کې دام رااله ورا خاون که د خزه پټي خبرې کوي نو دینه شریعت کې من راغلی او که خزه د خاون خبرې کوي دینه شریعت کې من لکه اباظي ورا شریعت علم چې چا سره نه ځنی وخت عقل نخلاص شي نو چې کینی نو د خپلې بیبي خبره خلکو لکای او ځنی کینی نو د خاون خبرې کوي نو للغیب کې دام راغی د خاون د غپټو خبرو حفاظت کوي دا چاله کوي دا بما په سبب د هاغه دا بما کدا با سببیه او ما مصدریه اے بحفظهن الله بحفظه تعالی ایاهن بما حفظ الله فسبب د حفاظت د الله چې الله دوی د خاوند د مال د جان او داغه پټو خبرو محافظ ګرځولي بما حفظ الله اے بحفظه تعالی ایاهن په سبب د حفاظت ګرځول د الله دوی لره چې الله دوی د جان د مال او د خاوند د پټو خبرو محافظ ګرځولي دي واللاتی هغه زنانا تخافون نشوزهن چیریږي تاسو دا غوی د نافرمانونا خاوند توي او خذدا او تداغي د نافرمانی نه یریږي فعذوهن نو نصیحت ورته کوي او دا نصیحت سره مفسرین لیکلي کتاب الله ورته بیان کا سنت رسول ورته بیان کا چې دا خپل حق پیژني او د خاون حق پیژني او چې هغه د قران او سنت نه خبره نه او حق پیژني نه نو هغه بس تابعدار نصیحت د قران او سنت مطابق دې وجنا قران او سنت چې کور کې بیانېږي نو سړی د ارچا حق پیژني فعذوهن نو نصیحت ورته کوي په قران او سنت کپدی باندې انکارونه شو واهجروهن فی المضاجع نجودا شهید دوینه په بسترو کې او کپدی انکارونه شو نو دریم نمبر کې وضربوهن وهیدوی دریم نمبر کې وهلی او وهلم د شریعت مطابق لري ورته حیواناتم په مخوال ناروا دي نو دا باز حافظان ماشومان سبق جوړ سره وای په دې مخ مخ ټکای دی وجنه د حفظ سره علم پکار دی ویږي په خبره یو وګور دا مسله علماء ذکر کړي معصوم نابالغه وای د دوال شریعت کې چې کله د حد نه سیوا شي نو دا درست نه
علماء دا هم لیکلي چې د معافیم شرعا معتبر نه د ترسو چې بالغ شوی نه دغه خبره نو خبره خطرناک بعض حافظان داسي وي ټیک د چې ګوره بچی که خپل لی او که پردي بچی د سبق وای نو د شریعت مطابق وال شته خو دای خو ظالمانه وال کوي په خبره باندې بعض استادان په مخونو وال کوي سکولونو دی دغه یا خزه په مخوال یادا سیوال چغی کی دا اډو کی باندې مات شو یا په سرمن باندې سنخ جوړه شو دا شریعت نه خلاف وضربوهن وهیدوی فإن اطعنکم نو کچره دای تابعداریو کستاسو فلا تبغوا نو ملټ وی علیهن سبیلا پدوی باندې بللار زکه یو لار بس صرف د طلاق پاتې ده چې د قران او سنت په نصیحتم سمن شو دارنګ په هجرانم سمن شو په والم سمن شو نو سلورمه طریقه خود طلاق ده وی اغا تر وسه پور اختیار وای ما فین اطعنکم کچری تابعداریو کستاسو فلا تبغوا علیهن سبیلا نو ملټوي د دوی بارکه وللار چغد طلاق دا ان الله بیشک الله کان ذی علیٰ کبیرہ اوچت اولوی او حقوق د زوجینو سورۃ جمعہ کې غیبان فضائل شو بیان شو چې د خاون سره حق ده نو د خزه سره حق ده او یقینا داغه اوریدو سره الله ډېر خلکو ژوندۍ بدلې کی باز خاون ناپوي د خزه حق د پیجنې ادا کوي باز خزه راسی وی چې ناپوهوي نو کله چې قرآن او سنت تعلیمات ووري نو دا کتاب دا سره جدا د هدایت کتاب دی دا د نصیحت کتاب دی نو دې سره الله د هدایت فیصله کوي وان خفتم کچری تاسو یری دی بخفتم کی حکم دے خلیفہ عمراء بادشاہان ہوتا دارنگ عام معاشرہ کی کم مشران دی لکو اس اسلامی خلفاء و مشران نشتا نو عام مسلمانانو ته حکم دے وَإِنْ خِفْتُمْ کچری تاسو یریدئی شقاق بینہما د مخالفت نه پمند دی دواړو کی چې د خزه او خاون پمنس کی مخالفت ده اوسه نه چې خبره طلاق ته ونرسیږي فبعثوا لگئی حکمن یو فیصله کونکه من اهله د خاندان د دې سړینا وحکمن او بل فیصله کونکه من اهلها د خاندان د دې زناننا یو د زنانه د قبیله نوي بل د خاوند د قبیله نه یریدا اصلاحا کچری خو خاوند اراده د اصلاح وی یوفق الله بینهما نو موافقت براولی الله پمند دی دواړو کې یریدا دا ضمیر یادی زوجین تراجر کدا خزا او خاون د اصلاح اراده لري الله موافقت راولی او یو قول دام دی چې د یریدا ضمیر حکمین تراجر ان یریدا کده دې دوه فیصله کون کو اراده د اصلاح دا رواني مقصد نه نه بعد مشرق چې درو رسولو نو کشه لک خراب ډېر خراب پیږي په خبره ما کشه لک خراب ډېر یریدا اصلاحا کچره اراده لري د اصلاح یوفق الله بینهما موافقت براولی الله په مند دي دواړو کې دا دو فیصله کون کی کدا الله د رضا په نیت راغلی او د دای مقصد دار صلح کول نو الله مدد او نصرت بدوی سره کله چې دا ستو کسان رال نو درې مور سره الله دا الله مدد او نصرت وي یوفق الله بینهما موافقت براولی الله په مند دي دواړو کې ان الله بیشک الله کان ذی علیما خبیرا فوها او خبردار وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مخکی د زنانو د ماشومانو د ضعیفانو حقوق ذکر کول نو دی آیات کې د الله دارنګي د نورو مخلوقاتو د نورو انسانانو ګڼ حقوق ذکر کړي وَاعْبُدُوا اللَّهَ یواز عبادت او بندگی کوي د الله ولا تشركوا به شيئا او مشرک وای د الله سره څه وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره خصلوک کوي وبذل قربا او د خپلوانو سره والیتام او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا
او گاونډي چې خاوند خپل ولای دې والجار الجنوب او گاونډي د اړه. بعض روایتو کې راغلي چې گاونډیان درې قسمه وي. ورا یو داسې گاونډي دی، گاونډیم دی، مسلمانم دی او رشتہ دارم دی. نو د درې حقونه دي، یو حق د اسلام، یو حق د گاونډګری او یو حق د خپل ولای. یو گاونډي هغه دی چې مسلمان دی خو رشتہ دار دی نه، د دوه حقونه دي، یو حق د اسلام، یو حق د گاونډګری. یو گاونډي داسې دی چې غیر مسلم دی، نو ګورو د یو حق دی د گاونډګری. او گاونډي ګورا ک کافرم وی کنه راغه حق در باندې شتا. دام حدیث کې راغلی چې ډومبه جګړې ته چې په پرز د قیامت روز نو گاونډیان بروز دغه خبره وا. او ګدا گاونډي په حقوقو سو جمعې دی موضوع باندې تفصیلا بیان شوه چې د گاونډي څه حق دی. ناغه سرا سړې واوري پوره حقوق د گاونډیانو او پوره حقونه ورته مخېلش. د گاونډي پورا حق دی او پرز د قیامت بډومبه جګړې ته گاونډیان روز. دام راغلي روایتو کې و یو سړی مرشو او دریو گاونډیانو وشه دا خسړیو، نو الله به دې دریو گاونډیانو په دې گواهی وخی. خدا اعلی چې هغه خینوي وای چې خو او کوم مرشو گاونډیانو چې شکر دې اخلاص، نو بس الله به اور ته وردن نه کوي، اور ته به الله رب العزت وردن نه کوي. او گاونډي ور کله گاونډیان غنوي. بعض علماء لیکلي لکه د حسن بصری رحمت الله علیه او د باي سلف قول له امام بخاری رحم الله الادب المفرد کی ذکر کړي. وای گاونډیان څومره دي؟ وای سلويخ کورداسي، سلويخ شاله، سلويخ خي طرف ته، سلويخ ګس طرف ته، اتشلی کورونه در سره گاوند. او زیات حق رومبه د هغه گاونډي چې تاله دروازه نږدې ده او د گاونډي سره سلوک کولوي شي. دې وجه راغلي وای بل ځای کې چې سړی لس غلاګانیو کی او یو ځای د گاونډي د کور نغلاو کی، د دې یو غلا د لسو پردو غلاګان نړۍ سزا. دارنګ یو سړی ک بل ځای کې بدکاریو کا لس زلا او د هغه په مقابله کې د گاونډي په کور کې یو خیانت کو، نو دا هغه نسشه نو ځه دغه گاونډي خو هغه تاوانه اعتماد کوي د مال او د جان. اوس دا شویری چې همیشه گاونډي چې نقصان کوي کړه چاغلا کیږي که سنور خیانت کیږي، نو د باز ناپوه گاونډي پای کسی وی دخلو. دا الله حبیب فرمایلیو و ما زال جبريل یوسینی بالجار حتا ظننت انه سيورثه. ما ته جبريل علیہ السلام د گاونډي بارکه دور بار بار راغې، ما سره ير پیدا شوا چې ته گاونډي په میراث کې څه نشي حصدار نشي. او گاونډي اگر که کافر دی، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه کور تراغه چې وی قتل کور کې ورکرس ګټ ذبح شو، وی زماغه يهودي گاونډي له مليګري کنه مليګري د يهوديانو گاونډيانو مې خیال وکولو. وی والجار ذل قربا او گاونډي چې خاوند خپل ولای دی، گاونډیم دی او استغفلم دی مسلمانم دی. والجار الجنوبی او گاونډي داړه والصاحب بالجم او مرګره داړه. مرګره داړه څوک دی کې علماء وګڼه اقوال ذکر کړي. امام مدارک کوئی دین مراد بیبی دا والصاحب بالجم، نو د خپلې بیبي حقوق پرې کې ذکر کړي. یا صاحب بالجم سره په سفر کې در سره مرګره ده، نو تنګې وینا پریشان کې وینا. دارنګ وي صاحب بالجم سره شریک فی تعلم علم، تا سره خوا کې طالب ناشته استاد دین د قران او د حدیثو د شرعي علوم د ذکول مرګره. یا وی دا کسته چې ستا سره خو طالب العلم نه دی، خواص در سره جمعات او د علم په مجلس کې خوا کې ناشته. والصاحب بالجم او مرګره دا اړه. دا اقوال چې کوم مدارک ذکر کړي دا روح المانی ذکر کړي دي چې والصاحب بالجم مراد جمعات کې سره سکناسته، په مدرسه کې دی مرګره ده،
ستا کمرې مرګره د حق وادا کې د تنګولو کوشش باندې کې د حقوق خیال وساته د حقوق خیال وساته او کم چا کې چې خدمت ماده خاص کر طالب د خود نور طالبانو کې د استاد خدمت واسي مرسوب کوي ځنی وخت مجبورای نم د استاد خدمت سره کوي طالب اجر ملاویږي د طالب په خدمت باندې او د طالبانو خدمت خوري لوي شي بعض استادان وی ګوره د طالبانو خدمت وکول شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله وی چې موږ د حضرت صاحب سره حسین علی رحمت الله علیه سره سبق یو بنوي جمعات کې چتلر نه راړل وو وی ساری چې وفاسي د ټولي کوزي او وبو بډکه وی ما وینن بسو کی داری کوم جدا سوک دي وی ځان مې سو د کړو دې کې حضرت صاحب راغه او سپلای ابن په پکړی چې سپلای आवाज ورکړي نو لاړ وټول او بیر اډه کې وی زور په صدا سے پټ پټ لاړ وی مالوی سو کې وی ماوي غلام الله خان رحمه الله وی خاط شاګردی به مرتنی بخلی کړه ما په ژوندون نه چاته وي په دې خبره استادانو خپل طالبانو خدمت وکړو دیو جنا دالوی شه د طالب خدمت او بیا ستا مرګره علم ته یو کس وی ذکر کول چې زبر پاسې دم وی سپلای به می پالش پرته وي وی اوزل چراوي شو پلار را سپلای پالش کولې ما علیدا سکے ودا پدی حیثیت نا چیرګنه ته زما بچي پدی حیثیت چې ته د دین د الله د حبیب په وارثانو نو صاحب بالجم کې د سبق مرګره خیال کا ولاغه لحاظ کا وصاحب بالجم او مرګره د اړه وصاحب بالجم او مرګره دغه اقوال ذکر روح المانی ذکر کړي جمعات کې در سره مرګره یا په سفر کې د مرګره وابن السبيل او مسافر وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان شوی دي تاسو خلاصونه وینځي دي یا غلامان دي د وینځي او غلام یا استاګورو سو وینځي غلامان نشته خو نوکر او خادم دي نو ظلم زیاته اور سره مکه وای نبی رحمت الله والسلام زنکدن چې شروع نو سو وصیتو وای الصلاه وما ملکت ایمانکم دا الله د حبیب زنکدن خبره امتا ازدر نظم مزبان پابندی وکي اور اوینځي غلامان د خیال ساتي وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان شوی دی ایمانکم خلاصون استاسو ناغی سرسو کوي احسان ور سره کوي فاروق اعظم رضی الله عنه کله چې بیت المقدس فتح شو نو د مدینې نه یوازې په وخ روان شو نو غلام ور سره ولوی دا ذکر د نمبر په نمبر بشور لیکو نو کله واغه مهار نیولې غلام وسور وای کله چلته خلق استقبال لروتی او ډیر خلکو خو فاروق اعظم رضی الله عنه نو لیدله نو کله چلته رسیدو نو غلام سور دی او فاروق اعظم رضی الله عنه مهار نیولې خلکو خیال کو چې د امیر المؤمنین داد او سر وی سرتور عمر فاروق رضی الله عنه اصلع یعنی دا اول ایسا د سر باندې ویختنو دا سر دا سنور ته پړکېدو او دا غوا خو چې دولس ټوکړي داغه په کمیس کې لګېدلې رویل تورته یو قیمتي اس جرنیلان او فلو مرګرو درول او قیمتي جوړه کړي وا چې خلک نه ملاقات تر غله او دا جامع او باسای وې ډېر مجبور کو نو لک سات چې واچولې پاس سور شراکو شو همال خپل جامع راړه مونږ ته الله د جامو او د سورلو د وجنه عزت نه راکړي دا عزت ایمان او د دین د وجنه نه اسنه د پسورلې او جامو کی عزت وګڼم او د عزت الله وانه وما ملکت ایمانکم او هغه چې مالکان شوی دي خلاص نستاسو ان الله بیشک الله لا يحب محبت نساتی من دا غچا سرکان مختالن فخورا اور دا شان دا انبیاء غلام سره ویداسی تعلق او داسی وو چې داسی بچو سره څوک نه کله کرو سره زید رضی الله عنه واقعا براش نبی رسول الله غلام به رسول ذات کړم دي او پلار او تر ور پسې راغې نبی رسول الله ورته او په سنالم فضل اختیار دي زید رضی الله عنه لو استاخو خدای مام پیجنی وراس ودا می پلار دے دا متر دے اور توئی دا می پلار دے دا تر دے او دی کی شک نشي چې خدا خواګری خدا الله حبیب استا مقابله کې سو خو خول نشه
دا الله حبیب دا غسر دا سے اخلاق ساتل چې زید رضی الله عنه وی زن پلار سره زم نتر سره زم نمه وطن او کور پکار دے او زما حبیب استاسو محبت او صحبت پکار. ان الله بیشک الله لا يحب منا و محبت نساتی من دا غچا سرا کان مختالن چغه متکبر وی گاونډي نزان لوی غنی. مختال معنا دی کې دا بعض سړی رشتہ دار دی خو رشتہ دار غریب دی مالدار دی نو بیا دې پیزان بد غنی یره جوړ دیو نو وی جدا مې غنی سخپل له یاد گاونډي نه دی مالدار دی هغه غریب دی نو دې تکبر کوي او هغه طرف ته اډو ګوري نه فخور او فخر کون کې نه یعنی خپل صفاتونه شمیري چې ما کې دا کار دی دا کار دی فخورا او د فخر کون کې الذين ها کسان يبخلون چې بخل کوي ويأمرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلق تم د بخل. دا د مختال او د فخور تعریف در لکې دا متکبر او فخر کون کې سوق د بخل کوي مال په والدینو نه لګي په خپلوانو نه لګي په یتیم نه لګي په مسکین نه لګي په گاونډي او په مسافر نه لګي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق تدبخل حکم کوي چې تاسو بمدای سن کوي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق تدبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټوي هغه چې ورکړي دي دوی تعالی من فضله د خپل فضلنا فضل سو حلال مالو نو دای هغه پټي ويكتمون او دای پټوي ما هغه آتاهم الله من فضله چې ورکړي دي الله دوی ته د خپل فضلنا وای فضل سو مال او مالداری نو ایداول پټي راو غریبانو سره مدد وکاو باز ویلي د فضل مراد دا الله د حبیب غ صفات چې په تورات او انجیل شریف کې دای سره لیکن هغه پټول صفات د نبی علیہ السلام پټولو ويكتمون او دای پټوي ما آتاهم الله من فضله هغه چې ورکړي دی الله دوی ته د خپل فضلنا. نو په دې اعتبار آیات د اهلی کتاب مبارک لري چې دای د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم صفات پټ کړي واعتدنا او تیار کړي مونږه للکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب شرمونکه. والذین ها کسان ينفقون اموالهم چې لګوي خپل مالونه رعاء الناس د پاره د خودنی او د ریاکاری د خلقو ولا یؤمنون بالله او ایمان نساتی په الله ولا بالیوم الاخر او نه پرز رستنی ایمان دے او نه په الله ایمان دے. ګور قران دا سی عجیب کتاب دے مخکی آیات کی منع د بخل نو کا چې بخل حرام دے گناہ کبیرہ نو ای بخل مکودی آیات کی وای ریاکاری مکوا سے نمال لگے او مقصد ریاکاری ودام گناہ کبیرہ او شرک اصغر رے. ومن یکن الشیطان له قرینا او هر غسوک چیشی شیطان داغ پار دوسو مرگرے فسا قرینا نو بد دا شیطان مرگرے. وماذا علیہم او سزرر بے پدوی وماذا علیہم یعنی ایو ضرر علیہم سزرر بے پدوی لو آمنو باللہ کچری دی ایمان روڑے پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی وانفقو او دی لگولے مما داغ مالنا رزقهم الله چلا دوی ترزق ورکڑے دے وکان اللہ بهم علیما او دے اللہ پدوی بان پوہا. ان اللہ بیشک اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ظلم نکی پا مقدار د ذرے بر وَإِن تَكُ حَسَنَةً کچری وی دا په مقدار د زرینی کی د زری عمره چې هغه سور میږي ته وای ذره هغه سور نری میږي ته وای یا ذره هغه نور چې کله کوټی کې رانو یو کوم ذرات وی چې جزء لا تجزا چې نور پکې ځان جوړي. وَإِن تَكُ کچری وی دانی کی حسنه و مقدار دنی کئی کچریوی دغا و ان تکو کچریوی
په مقدار د ذری حسنتن نیکی یضاعفها نو الله به دغنه کی غیلره د چند به کی غیلره ویوتی ورب کی ملذنه د خپل طرفنا اجر عظیما اجر لوی فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد اے فكيف حال الكفار سرنگ وی حال الذي کافرو اذا جئنا کل شرابول منغا من كل امه دهر امت بشهيد گواب وجئنا بك او رابولتا اے حبیب على هؤلاء شهيدا پدې خپل امتیانو باندې گواه هر نبی په خپل امت به گواہی کوي الله خپل حبیب ته وای اے حبیب تاسو به خپل امت باندې گواہی د پار راولو پدې خپل امت به تاسو د گواہی د پار راولو او الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام میں زبدا سے گواہی کو لکسرنگ زما غنی کرور دا اللہ غنیک بندہ عیسیٰ علیہ السلام میں گواہی کی عیسیٰ علیہ السلام گواہی در سورہ مائدہ کرا روانا آپ وہی چیا الہ العالمین ما قلت لهم الا ما مرتنی به اب یاوی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اللہ د شدوی کی موجودم نزخ گواہی کو او چې کله دې زبر او خجولم بیا د دې حال نه خبر نیم الله حبیب ادا سی گواہی بزم کو چې الله موجودم نز گواہی کو او چې کله زدی وفات کم نو بیا زد دوی د حال نه خبر نه او دا آیات چې نبی علیہ السلام دې سره ډېر جوړل بخاری شریف کې راغلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی مات نبی علیہ السلام لقرآن را لولولا نما ورته الله حبیب زوللم او نازل کړي شو خو پتا سره الله حبیب زما دا خبره خو خلا محبت ساتم چې دبل نه قرآن واور قرآن اوریدل دا الله د حبیب محبت نو ما ورته سوره نساء لستل شروع تر دې چې دی آیات مبارکه تر ورسېده قال امسك دا الله حبیب را لوي بس کا وای چې ما وکتل فاذا عیناه تذرفان دسترګو مبارکو نه اوخ کی رواني وي او امام مسلم رحم الله دا حدیث امام قرطبی دا سے ذکر کړي وای چې دی آیات تر رسیدم نو فرفعت راسي ما سر پورته کو یا اوغمزنی رجل الى جنبي ما طرفا کې وسړې ناسو نو دا سی او خذولم چې ته قرآن وې دا الله حبیب لم لګور کنا وای فرفعت راسي فرئت دموعه تسيل چې سر میں پورته کو نو ما دا الله د حبیب اوخ کې وکته چې دسترګو مبارکو روانه علماء لیکلي وای دا جړه د صد وجنو د دې آیات د اغلوی عظمت او شان د وجنه چې دومره لوی hebat وای چې هر نبی په خپل امت گواہی کوي چې الله د تصدیق کړو او د تکذیب کړو او په دغه گواهی به د جنت او جهنم فیصله کیږي فکیف نصرنگ حال وای د دې کافرو اذا جئنا کل شرابول منغا من کل امه د هر یو امت نبی شهیدن گواه وجئنا بک او رابول تعالی حبیبا علی هؤلاء شهیدا پدی امتیانو باندې گواه ادا د گواہی ذکر زې په زې راغله لکه سوره زمر ځان سره آیات لیکي آیات یو کم او یم د سوره قصص آیات لیکي 15 او یم او سوره نحل کې آیات راځي یو کم سلورنم شری نمبر یومئذ فدغرز یود الذین کفروا وخب غنی هغه کسان کفرو چې کافرو وعصوا الرسول او نافرمانی کړي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دای بخوه غنی لو تسوا بهم الارض چې کاش چې هموار کړي شي په دوی باندې د ازمکا وير د ازمکا دی بس اوچوي چې مونږ پکې ورنه نوزو او بس دی خاور سره خاور شو
دا تمنا وکي لکه دا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا دای وای کاش چې بس د ازمکه کې مونږ ورنه نوته او د دې شرمندګۍ نه خو خلاص شوه لو تسوا بهم الارض چې هموار کړي شي په دویزمکا ولا یکتمون الله حدیثا او دای په پټول نشید الله نس خبره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة منذ دیکھیږي مستا وانتم سکارا او حال دا دې چې تاسو پنشکی شراب مسکلیا بل د نشي شه نو مستنیز دیکھیږي ما دا غدوی میاتو د شرابو د حرمت بارکی او وجدا شراب ابتدا کې حرام نو مخ کی سوره بقره کې داغي مذمت او داغي نقصانات ذکر کړ وای با د مؤمنانو مسلمانانو یو ټوله ناستو او خوراک او شوغي پس شراب اسکل شول د ماخام موز چې کولو نو یو کس جوړان نکونو هغه سوره کافرون ټول غلط وي نو حکم راغې چې ایمان والو لا تقربوا الصلاة منیز دی کی گئی مستاوان تم سکارا او حال دارے چیئی تاسو سکارا پنشکی حتی تعلمو تردی چی پوہ شئی ما پاغس تقولون چی تاسو وائی دا شان حکم ویدام دیو سڑی تا بے انتہا خوب ورغرے او دے پو ولاڑی پر رکو سجد کیو دے دے اللہ حبیب وی لک صبر رکا ورامو کا اسے نہ پزید دعا چ تمس کی ځان لخيرو نک حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې پوه شي پاس چې تاسو وایي ولا جنبن او منځ دې کیږي مستا په وخت په حالت د جنابت کې الا عابری سبیل مگر دا چې تیری دن کی دلاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی اے مسافر پلار تیرے گی وبد سر نشتا او د مز وقت راغی او ته په حالت د جنابت کې نو تیمم وها امام شافعی رحمت الله علیه وی آیات دا معنا چې لا تقربوا الصلاه اے مواضع الصلاه د مز زایونه چې جمعهونه دی هغه ته منځ کېږي نه په حالت د جنابت کې نو جنوب سړی جمعات کې داغه نږدې کېدل جمعات کې پاتې کېدل ناروا دي الا بری سویلن مگر دا چې وی تیری دن کی دلاره اے دې د غسل زیلزی نو لار بغیر د جمعات نه پبل زینشتا نو فیجوز للجنوب العبور فی المسجد عند الحاجه د حاجت په وخت کې جنوب ته په جمعات تیرې دل بیا جایز دي د غسل زیت بل لار نشتا الا عابری سویلن مگر دا چې وی تیری دن کی دلاره حتا تغتسلوا تردی چې تاسو غسل کوي وان کنتم مرضى او کی تاسو بیماران او علی سفرن یا ای په حالت د سفر کې او د بیماری د وجه نو به استعمالول نشي که او به استعمالوي نو بیماری ډيري یا جوړېدل مرستو کی یا په سفر یې نو بدا او د نشتا او جاء یا راغ احد یتم منکم نتاسنا من الغائط ویدل یو دسماتینا او لامستم النساء یا مصحبت او هم بستریو کد زنان او سرا فلم تجدوا ماء ننمندی تاسوب منمندی فتیممو نقصتو کئی ارادو کئی سعیدن طیبن دخاور پاکی سعید تفسیر مدارک کی ہوئی مراد د سعید نسد وجه الارض ترابا کانا او غیره که خاور دا او که غیر خاور دا او چې دزم کی مخ دنو سعید دې کې هغه مراد ده فتیممو نو نیت او اراده او کوي سعیدن طیبا د خاور پاکی بس رکی نیت کوي او یوز الله د مخ د مسحقول د پارا پاک خاور پاک دیوار او پاک ازمکه تراواچو او یوزل د لاسو د سنگونو مسحقول پوره او د غدری فرایض دی پکې او عوام باندې ګور هغه وګد د عربی غنیت مزد کوي نیت خود زړه اراده لوي
نو بس دې شوی تیمم بل دکې نا غریب پجه بناوي نو 2 کال کې خواغه وی نویت ان اتیمم لرفع الحدث واستباحه الصلاه. نو دا تیمم نیت نه دا خو چازان نه عربي جوړ کړو اکل دا سم کوي بعضی د عوام وخت کې وای د جنازي نیت د عربی کې ذکرې پیږي په خبره وایي نا غریب پختو کې نه پیژني اره عربی کې به جنازه اده ماسپخین د مز نیت ته وای پس کې په عربی کې نیت د زړه اراده ته وای بس تیمم کې نو مثال په تور باندې سو کې نیت وو ادي استاد هغه وی ډوډۍ چې سړی خوري نو مخ کې ول نیت تړي ورکه نیت کړي کې ناسو وی خوړه کنه نه مخ کې وای چې هغه کوم ډوډۍ خوري چې نیت می تړلې او داسې بکینه مودا سه بنوړې داخلم بیا ورپسې وبس کم نو نیت تړلې کیږي دا او بس اراده یو کا دې ته نیت وای نو تیمم لکه دراوسل چې رز بیمار مو تیمم وو نو یو ځل په پاکي خاورې ته لاس راواچي او مخ به مسح کی یو ځل بلاس راواچي نو څنګهلو پوری دا ټول لاسونه به مسح کی فلم تجدوا ما انم مندو فتيمموا نو قصوا ارادو کای سعیدن طیبا دخاور پاکی فامسحوا بوجوهکم نو مسحو کای داغه پخونو مخونو ایدیکم او پخول لاسونو ان الله بشک الله کان عفوا غفورا معافی کون کے او بخون کے او دا اللہ حکم دے تیمم بیمار در تو بخین دی نو دا باز نا پو عوام چو اڑم وی نالی را وی تیمم و اڑم نالی نو تو در تابع کدا اللہ دا حکم تابع چی اللہ در تا حکم کرے او اللہ در تے اوشے جیس کرے نو خواہش بنمانے علم ترت گورن للذین آکسانو تا اوتو نصیبا من تفسیر مدارک کی ہوئی د کتاب نہ مراد تورات شریف اور اوتو نصیبا داغینا د یغد یہود مليان مرادو تو ګورنا کسانو تو اوتو چور کړي شوی د ورته نصیبا من الكتاب سیسا او برخد علم د کتابنا یشترون الضلالتا غرکوی اخلی دی گمراهی ویریدون ورادلری ان تضلوا السبیل دا چې تاسو گمراه کی د سیلارنا والله عالم باعدائکم الله خف ورستاسو په دشمنانو وکفا بالله ولیا کافر الله دوست وکفا بالله نصيرا او کافر الله امدادی من الذين دعوا کسانو ندی چې دا د استاسو دشمنان دي او دای په خپل گمراه دي او تاسو گمراه کوي من الذين دعوا کسان ندی هادو يهوديان دي يحرفون الكلمات اړوي د یو کلمات عم مواضعه دخل زاینو داغینا دا الله د کتاب د تورات شریف کم کلمات چي داغه کم زید او کم معنا او مقصد دې د خپل مراد او د معنا نه اړای باغی کی تحریف کوي ويقولون واحد سمعنا واورید المنگا الا مونستا حکم قبول کړي دي واسوینا او نافرمانی کړي نه مونگا دا سمعنا یعنی پجب خدا سی وای هو په زبان حال سراغی اسوینا وای واسوینا مونږ نافرمانی کړي دا واسمع او واورز مونږ خبره غیر مسمعن چې دعا کړي شو د په حق ستا کې غیر مسمعن چې تعالی د داسې خبر واو نورول شي چې حبیب ته په خوشاله شي د الله د حبیب په حق کې پټي پټي خیره کوي واسمع غیر مسمعن دا اصل کې غیر مسمعن منصوب بنا بر حال وی واسمع واورا مدعو علیکا غیر مسمعن چې دعا کړی شوی استا بارکی چې کله دم تا ته د خیر خبر واو نورول شي یا واسمع کلاما غیر مسمعین الیک واورا خبره او زمون کلام واورا تا ته دا واو نورول شي یا غیر مسمعین جوابا یوافقک
واو دینرو لشتا تدا سے جواب چغد تاثر موافق وی یا غیر مسمع کلاما ترضاه واو را خبره چردم تا تواو نرو لشدا سے خبره چت پی راضی او خوشحال شی وراعنا او د دې تفسیر سوره بقره کې تیر شو او اے راعی زمونگا د دې ظالمانو دینه مخصوص سو د الله حبیب ته د بیوقفتوب نسبت کولو یاوی چې ته هو الیاذ بالله د زناور سره انکه ورائنا او اے راعی زمونگا لیم بالسنتهم دا لین یا خود یقولون د پار مفعول له ده یقولون د یوای لین د پار د اړولو د جبد دوی یا لین دې کې حال له لیم بالسنتهم د یوای پدا سے حال کی چړون کی دی جب خپل لرام یعنی لاوینا بالسنتهم او اصل کې لین معنا سوا صرف الکلام عن جانب الخير الى جانب الشر اړول د کلام د جانب د خیر نه جانب د شر ته لیم بالسنتهم اړوي د خپل جوي وتعن فی الدین او عیب لګوي په دین اسلام کې ولو انهم کشروا دوی قالو چې دوی ویلو سمعنا او ریدلی دی مونږه الله ستا حکم قبول کړي واتعنا او تابعداري اختیار کړی دی مونږه واسمع او اے الله حبیب زمون خبرو ته وکیدا واور زمون خبره وانظرنا وانتظار کومتا لکان خیر اللهم نخام خاطا به غرد دوی د فارا واقوما او ډیر د انصاف خبره به ولکن لعنهم الله بكفرهم لیکن پلانت کړي دي دوی ته الله په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نیمان نروڑی دی مگر لغنتی قلیلا ای ضعیفا مانے وا کمزور ایمان چغیت شریعت کی اڑو سے اعتبار نشتا یا لگ ایمان چغا دورز پہ ابتدا کرے او دورز پہ آخر کے انکار کرے یا قلیلا یعنی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فلا یؤمنون الا قلیلا نو دی ایمان نروڑی مگر لغنتی یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے هغه کسانو چې درکړې شوی د کتاب امنو ایمان راوړی بما په کتاب نزلنا چرالی گله دې مونږه او ګور دې کې انزلنا او نو بلکې نزل نه وي یعنی مراد ته قران دې دا لګ لګ را لګل شوی ځکه دې کتابونو په یو ځلو نو هغه لپاره انزل ناراضي امنو بما نزلنا ایمان روڑی پا کتاب چی مونگ را لے گلے دے لگ لگ را لے گو پخبل حبیب داسی کتاب دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما واکم دہا کتاب چتاو سر دے ایمان روڑی من قبل مخیر دینا انت میں سوجوہن چروان بکڑمون وجوہن مخناب تو مصدی توئی چی پدی مخ کی گورستر گرا پوزا او دارنګ روزی دی خلرا دا ټول پکې داسې لقد شا پشان هموار کی انت میں سوجوهن روان بکم مخنا فنردها على ادبارها نو بغر زودی لرا فنردها اے فنجعلها او بغر زودها على ادبارها على هيئه ادبارها پاغ شکل د شاد دی مخلو تفسیر مدارک کی ہوئی یو توجی آیات کی چشی نو دا یرد دا یو عذاب او پا بلی توجیح بانے دا دو عذابو ندی گورا سوچ والا کوئی وی مخون با روان بکو مخون محو بیکو فنردها علا ادبارها نو بگرزو دغ مخونا علا ادبارها پا شکل دا شاگانو ندی لکه څنګه شاله سټ طرف ته ګور نسترګشتان روزشتان پوزا او نخلا نو دا مخ کی طرف بند شاغت نو کچری دا سے معنا شي نو دا یو عذاب يرا او کدا شي فنردها واپس بکو دا مخون علی ادبارها شاگانو د طرف د دیتا
نو یو خو مخ شاته راغی او سټ مخ لراغی او هغه مخ کې چې سترګې وي پوز او هغه مران شول نو بیا دوه عذابونه شول یعنی دا مخ با سترګې پوزا او خلب پکې هموار کو او دا د مخ طرف بشاله کو د شا طرف به مخ لکو نو پدې اعتبار بیا دا دوه عذابونه شول او نلعنهم یا بپلانت کومنګدوی کمال ان اصحاب السبت لک څنګه پلانت کړیو مونږه هغه خاوندان د ورځې دافتی چې ښکار نه مونږ نکړیو ای په ښکار وکړو نو الله ته شادوغان جوړ کړ شکرونه ورته مسحقل وکان امر الله مفعولا او د کارو فیصله د الله مفعولا کائنا لا محالتا کی دن کے خامخا اللہ چی فیصلو کیا خامخا کی ان اللہ بیشک اللہ لا یغفر نبخی ان یشرک به دا چی شرک کړي شي د الله سره سوک ور سره صداروي صدا شریک جوړ کړي شي ويغفر معاف کوي ما گناهنا دون ذلک چې خطه د دې شرک نوي یعنی دا سه کبایر دي چې پاغه سړی کفر او شرک تنه رسیدل نا گناهونه معاف کوي لمن یشاء هغه چاله چې خوښي دا آیات تفصیل درته اصول کې تیر شو وګوره دا معنا نه دا یعنی چې چا شرک کو نو کده اوس توبه مباسي نه معاف کوي معنا دا آیات دا سوا یو سړی العیاذ بالله شرک کو او دغه عقیده د شرک سره مرشن الله نه معاف کوي د شرک نه علاوه نور گناهونه کړی نو کاغی نے توبه وینستا او مرشو نو کړه الله خو شي معاف به کیولا که خوخه نشوان داغه په مقدار به سزا ورکی اوس یو سړی ژوند دی او الیاذ بالله شرک او کفر کو او د مرګ نمخ کی توبه واسي نو د توبه دروازه ورته کولاو دا بند نه دا او آیات کی پدی اعتبار علی رضی اللہ عنہ ویلوی بشارت ته چې شرک نه علاوه الله وی نور څومره گناهونه چي دي نو دا به معاف کوم خدای مشیت دلان دي کمه خوښ شوا معاف به کم خوښ نه شوا نو داغه په مقدار به سزا ملاوي او دام الا چې دغه گناهونو کبایرونو سړي توبه نیستی توبه سره خو گناه الله معاف کوي او دې کې د شرک اقسام او تفصیل معرف ذکر کړي اصول کې مې ویل او هغه روایتونه کې اوسره وې د شرک تردید باره کې ګورو امام ابن کثیر تسو صفحه احادیث ذکر کړي د شرک په تردید او هغه فرض کې و من یشرک بالله او هر هغه چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا اسما عظیما نو بشک جوړ کړي دي د ګناه لویا ګناه جوړ کړي دروغ جوړ کړي علم ترت ګورنا الى الذين هاكسانوا تا يزكون انفسهم چې ځانونه پاک کوي آیات اصل کی دی يهود و نصارا مبارک دي حکم مسلمانانو ته عام دي چې یو سړی و داوی د تزکیه او د پاکوالي نه کوي ګوره يهود وسنګ ځان پاک کول مخکې د تیر شو وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ونصارى دارنګ دی وی را روان دي نحنو ابناء الله واحباؤه وی بس مونږ د الله اولاد یو د الله دوستان مونږ نه بغیر بل څوک جنت ته نځي دارنګ کله ویلن تمسن النار الا اياما معدودات د دې تزکین من رالا ځانو پاک مکوي علم ترت ګورنه للذین کسانو تا یزکون انفسهم چې ځانونه پاک کوي بل الله بلک الله یزکی من یشاء پاکوي هغه چاله چې خوښي ولا یظلمون فتیلا ظلم بو نکړي شي دوی سره په برابرۍ دا غنری تار د کجوري دا ډوکی فتیل کجوره سره خوري راغه په دې منس کې نره تار ویغه ته فتیل وای او کله فتیل دې تم وای دا طالبان راغو تکلا کوي او نره غونتی خیره پیدا شینو هغه ته فتیل وای هغه ته وای یعنی خیره د ورغوي ولا یظلمون فتیلا
ظلم به نکړي شي دوی سره په برابرۍ نه د نری تار د کجوري دا ډوکی او د دې تزکین وګوره من راغله سورې نجم وګورئ وښتمه پارکی وښتمه پارکی سورې نجم کې التم الله خپل بندگان د دین منی کړي چې د تزکی داوی بنه کوي آیات وګورئ دو درشم آیات وګدې دی آیات دې نه ګورئ هو اعلم بكم دا الله خپو هره پتاسو هغه وخت کې در باندې خپو اذن شاکم من الارض کله چې پیدا کړی وي تاسو فزمن د خپل نکاح آدم علیہ السلام کې د زمکه نام آدم علیہ السلام فزمن زمن کې چې تاسو پیدا کړی وي و اذن تم کله چې وي تاسو جنتن پټ فی بطون امهاتکم فخیتو د من نستاسو کې فلا تزکوا انفسکم زانون پاک پاک مکوي د پاکي داوی مکوي هو عالم بمن اتقى دا الله خپو دې پاچا اتقا چې سوق د الله د نافرمانو نه ځان ساتي نو دې آیات کې د تزکی او د داوی د تزکی نه من راغلی علماء دا غي ذکر کړي ګور انسان دا داوی نه کوي چې داسې مودا سي ځکه دې سره کله سړي کې عجب راشي سبب د تباہی جوړ شي او کدا په طریقې د تحدیث بالنعمت وي چې الله دې او نعمت اظهار کې په مقصد د تزکیه او عجب نه لري نو بیا داسې د سلف نه ثابت دي لکه ابن مسعود رضی الله عنه راغی ځان خې خلق له چې ربي ز عالمي مداخلت میو پیجنی مقصد د تزکیه او مقصد د تکبر او عجب نه بیا علماء لیکلي و یو عالم کې اوځي کې څوک نه پیجنی دته نه بخیر خلق څنګه والی نو دې پیزان په ست طریقې سکی ورې پیجنی ځان دې پیو پیجنی لکه ابن مسعود رضی الله عنه ویلو من عرفني فقد عرف من عرفني سوق چې می پیجنی دای خو می اسم پیجنی ومن لم يعرفني فانا ابن مسعود فانا ابن ام عبد ز عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یعنی الله د حبیب خادم ټول عمر میں پیزار ګرځولې او ټول عمر میں راغی لوټه ګرځولې مسواک میں ګرځولې نو پدې اعتبار باندې چې د تحدیث بالنعمت دوج نه نو بیا دانه دې کی الجواب الکافی کې او اغاثۃ اللهفان کې د دغه تزکیه چې د ځان پاکي بیانې ډېر مذمت او داغه بارک ډېر واقعات ذکر کړي سلف دا طریقہ وا چې کې بڑے عاجزی وا ور صدیق رضی اللہ عنہ مبارک کی ذکر کړي چې دمر عاجزی وا چې به یرا زمي غواړي چې زړه مؤمن په بدن کې یو وختوي او دا مکلف د احکام شرعیه نه او د جزاء او د سزا تعلق زما سره نه وي دارنګ د عمر رضی الله عنه مبارک راغلی چې کله وفات کېدو نو بچی ته وي وزوا حدی علی الارض زمانہ اننګ او مخدیز مکه د پاسه کېدا عصاه ان يرحمني کی دې شي الله را باندې دې وجن رحم کی دارنګ ذکر کی بخاری شریف کی وضاحت راشی کتاب الایمان کی ابراہیم تیمی رحم الله وای ما کلم خپل قول په عمل نه ده پیش ای چې د عوام سره عمل می څنګه مگر زی ریګم چیرته دروژنه د ابن ابي مليكه قول رحمه الله امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي او ای ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وای ما یو دیر صحابه کرام مونږ هر یو په ځان باندې د نفاق وارکی یریدو نو تزکیه او د ځان پاکول خو غټه خبره ده دا ور سره یې راو نو دی آیات کې من رااله چې سره خپل تزکیه نه ذکر کوي لکه يهود بوي مونږ نه بغیر بل څوک جنت لره انظر وګوره کیف یفترون علی الله الکذب سرنګي جوړوي دی په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا
د به ضمیر د افتراء راځي چې کوم یفترون علی الله الکذب کې تیر شو وکفا به او کافی دی د دروغ اسم مبینا گناہ سرگندا کافی دی د دروغ گناہ سرگندا علم ترت گورنا للذین آکسانتا اوتو نصیبا من الكتاب چور کڑشوی دا ورتسیسا و برخد علم دا کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان ساتی دی بالجبت پا جادوگر والے دا جبت یومانا و دیده کسو پا جادوی ایمان راڑو او دا آیات دا نزول وجم داوا وی دا یهود یو وفد د مکی مشرکانو سره لاړو او دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره یې سره راز باز جوړول نو کله چې دا مشوره په خپل منځ کې وشو یو خلک ابتدا کې مشرکان ویر تاسو ډېر دوکباز غونتی زمون پتا سبانه یقین نشتا علم یقین کی زمون دا دو بوتان دي تباول سجده کوي د یو جبت نمو د بل طاغوت نو بوتانو ته سجده دی په دین کې مناروا اوس تعصب په مخ کړو حسد هغه ته وکا سجده ورته وکا نو یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ورته وی ویره تاسو مليانې مشرکانو د مکی ورته مو پوری ګنا چې مونږ په حق یو کې نبی رسول الله په حق ده نو دی ورته تاسو څه دین دی مونږ لا دین مو اوروي دی ورته مو خدا دین دی چې ګورا دا الله د کور خدمت کو بیت الله شریف حاجیان توبه ټیکاله ورکو او الله د حبیب خدای دین د پلار نکاح دغه طریقې پریخه نو دیوی هاولای ويقولون للذین کفروا هاولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا وی تاسو په حق یې مؤمنان په ناحق دا يهود او حال ذکر کوي دي او جبت نه مراد دې کیسو ساحر ته مرادو یو معنی دامو او طاغوت کاهن ته مراد ده دا قول عبد الله ابن عباس او د حضرت سعید ابن جبیر رحم رضی الله عنهم ده چې د جبت نه مراد جادوگر ده د طاغوت نه مراد کاهن ده کاهن هغه چالوي چاوي ز په غیب پويګم نصیب ګورم لاس ګورم کوډ روباسم غلاشوي شی روباسم او فاروق اعظم رضی الله عنه د جبت معنا په جادو سره کړي او د طاغوت داغه معنا شیطانو او دام دې چې طاغوت څه ته وایي امام مالک رحمت الله علیه وایي کل ما عبد من دونه ما سوا د الله نه چې عبادت کیږي نو هغه ته طاغوت وایي وایي ته ګورنا کسانو ته اوتو نصیبا من الكتاب چې ورکړې شوی د دوی ته سیسا د علم د کتابنا امام قرطبی وی دا کعب ابن اشرف او یاو کسانو سره یهود سره مکی ته لاړو د احد نفس احد کې هم مشرکان او ظاهرا غلبا د دور سره راز باز سمول چې قریش سره دوستی جوړه کی ناغی سره دا خبره وکي ای ورته نحنو امیون لا نعلم فاینا اهدا سبیلا یره مون خو عوامیو تاسو مليان یې چې مونږ کې وسوک په حق نو دی خو یو الله وای ګورنا کسانو ته تو چور کړي شوی دا ورته نصیب من الكتاب سیسد علم کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت ایمان ساتي دی په جادو او په شیطان ويقولون وایدوی للذین ها کسانو تا کفروا چ کافر دی هاولای ویدا کافر اهدا دیر په ہدایت دی من الذین را کسانو آمنو چ مومنان دی سبیلا پلارکی ویدا داغین دیر په ہدایت دی اولئک الذین دا کسان دی لعنهم الله چ الله دوی پلانت کړي اے چې د حق او باطل تپوس ته سوکای او د باطل ته وی چې دا حق دی او حق ته وی دا باطل دی وی دا هغه خلق دی چې الله پلانت کړي او که پلانت کړي نه نو لوي دا سولټه خبره کولی اولائک الذین لعنهم الله دا هغه کسان دي چې دوی الله پلانت کړي ومن یلعن الله هر هغه څوک چې الله پلانت کی
فلن تجد له نصيرا هرگز او بنمو میدا غید پارسو کم دادی. اگر دا اللہ لعنت یو دیر لوی دا قهر و غضب شیر اللہ اتمنگ و تاسو ساتی. گر بعض اعمال دا سری چه دا غید وجن پسڑی لعنت رازی دیدے کہ اکثر تفسیر معارف ہم ذکر کری او خاص کر الجواب الکافی کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی کم سیزون دی چپاغی سریر اللہ لعنت مستحق کی نو دے ویلی دا زنانا چی پو خال لگئی سو کے چالے لگئی یا سو کے زان تا لگئی یا بلتے لگئی پدئی لعنت لے گلے. دا عروضی چی اباسی و نرائی کئیے نو سو کے چی کئی و چا سراغ کار دروزو نریکولو کی پدوارو لعنت تے. دارنگی د سود خورن کے ورکون کے د دیر کن کے او گوابان لعنت تے. او لعن اللہ المحلل والمحلل له اغدری طلاق واقیش نو چا سوک حلال کئی او چی چا دا پارکی پدوارو لعنت ویلے. پسارق بان لعنت ویلے پسکن کی د شراب لعنت ویلے سو کے چی جوڑی راڑی خرسئی دارنگی پاغا چاہے لعنت ویلے زمکا در سره د بلچا او دا آغا حدود مٹاوے چیرے اولیش خوب ورا پلش پیگئی پا خبر آوڑ باید زمیدار دای ټول زمکا دغه شان پرتای او پولی سره خوا کې دی لګی پیگئی پا نور زمکا به اشاره پرتی سر پا گنشتا او دو پولی سره کار دی بس یو لیش کو ورا پلشوی نو اللہ لعنت تے پا دوانے زرغنتی حق دی دبل راگیر دارنگی لعنت وی اللہ پا آغا چا چی سوک پا والدین لعنت وی دارنگی آغا سوک د روح شیر او مخامخ ځان لنه خکړه او پړځو په غشولي نو لعنت راغله. دارن لعنت وی په هغه سړو چې سړې او شکل ټول د زنانو غونته جوړ کړي ګیره خړېلې سره لولي پریخه باز پکې نکونه مکونم سره کړي او یو بوډا بابا ساده چته او بس لقتل نا کسولې بابا تکي نه راغ سره ناوي سړې او لولي سره پریخه او ګیره خړې ورته به انصافه وی زنانا سره میکینه پیگئی پا خبرو اسادا زمیدار باباو اغلی دو کدی سیٹ بانے پلانی سره کینا اور تے گور بے انصافا زنانا سره میکینه باز خلکو دا سی ترتیب جوڑ کرے چی دا آغا دا سڑی والی او دا زنانا والی پتن لے نو چی سڑے دے او صورت شکل دا زنانو جوڑ کرے اللہ پلانت راجی گی اللہ دے پناہی راکی موتا سو دارنگی زنانا را خود آغی جامع لباس شکل صورت ټول سړو پشان دے نو پاغی لعنت را لیگی. دارنگی لعنت اللہ را لے گلے پاغچا چی دا غیر اللہ دنم ذبح کئی ولعن من احدث حدثا و هوا محدثا سوک چی پا دن کی بدعت پیدا کئی یا بدعتی تزے ورکی نو لعنت تے پی. ولعن المصورین شکلون چی جوڑی پای لعنت تے. ولعن من عمل عمل قوم لوط ای بانے لعنت کرے. دارنگی اورون سڑے رے او تا د لارې نه خطا کو لکه باز خلک لندو سرټو کی کوي په دای لعنت راغله په شریعت کې اگر الله سترګي غشتیا خوستا مدد ته محتاج او ته لار خطا کې دارنګ لعنت را لګره پاغ زنانو چې د قبرونو ملاقاتونو تزي اول ته په جمعهتون جوړي او ډیوی په بلې دارنګ لعنت ته پاغ چا چې خدا او خاون په خپل منځ کې جنگي خدا او خاون په خپل منځ کې جنگي دا سډیر اقسام قران او سنت کی بم در ترازی لعنت پاغه شام دے اے پلا رکی خلق را پلا رکی واړو بول کئ اشاره کی ورته لیو دسماتی تناز دے لار گندکای نو لار وګندکې نه تا خود ایمان نه خوا چې لار وصفا کې ردانه چې تاسو خاوم ملار لرو غرض به سړی دکان جارو کی لار لرو غرض باید خلک دا فروټ او سبزی خرڅي خاصه لار لرو غرض بګي په خبره او دسماتی پلار کی کول دا ناروا دی باز خلق دا سی جمعتون سره خوا کیږي او دا دسمات لپاره جوړ نه لري او پاغي کتاب دسمات کې کله راغی نه خلق له ضرر وي جمعات لګوي راضي نو باندې سيزونو باندې سړي باندې سکی لعنت راضي پر رشوت ور کون کی خړون کی دی پمن کې چې خبره جوړي پدې ټولو لعنت راغله الله رب العزت موږ تاسو د خپل او د خپل حبيب د لعنت نو ساتي اولئک الذین دعوا کسان دی
لعنهم الله چې پلانت کړی دی دوی لره الله ومن يلعن الله اغسوب چې الله پلانت کی فلن تجد له نصيرا نو هرگز وب نمو می داغ د پارا نصيرا سو کیم دادی او معرف دې کې احکام ذکر کړی دا ګوره سخت خبره ده چې زنانه ولې پتا دی لعنتی بای سره و ير را فلانه سره خلانتی دی دی بارکه سخت روایتونه راغلي او غټول دې کې ذکر کړی دې وجه نګوره ازنانه ول چې نبی عليه السلام په اور کې مې ډېر لیدلې نو یو هغه کې دا وې تکسرن اللعنه تاسو په یو بل لام ثوان ډېر وای دا ونه فلانه فلانه شي چې وسو مسلمان چې هغه بارکه نس نه راغله نو د لعنت هغه نسبتونه ورته نه کې دې کې احکام د دې ذکر کړی او دې ویلي چې کوم سړی بل ته وي چې په دې لعنت دي نو ګره دا لعنت ګرځي کني نو دته واپس کیږي بیا دا لعنت سره او الله حبیب فرمایلی دي چې ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا البذي ترمذی شریف حدیث ته مومن با په خلق باندې عیبونه نه لګي په خلق لعنتونه بنوي او دې به بد اخلاق او بدجبني دارنګه حدیث کې راغلی وای ان العبد اذا لعن شيئا یو بنده چې یو شی باندې لعنت وای لکه ته چاله پتا دې لعنت یو زنانا بلی زنانا ته وای سړی بل ته وای نو اذا لعنت اسمان طرف ته خيږي نو د اسمان د دروازو د دینه بندش نو زمکه تراشي نو د زمکه دروازې امته بندشي نو بیا اخی طرف ته لاړ شي غس طرف ته لاړ شي نو چې کله زینومي نو 50 لعنت ویلې هغه تراشي نو کاغا حقیقت کې د لعنت مستحق کی خراشی پی ورنه دا چا د خلینه چوته نو الټا الله دې په لعنت کی وی خبر وای دا حدیث امام ابو داؤد په دې ترتیب ذکر کړي په دې ترتیب باندې ذکر کړي نو ایس شی باندې لعنت بنوي که حیوان دې لکه حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای یو سړی هوا وا صادر به تی پورته کولو د بزان نه تاور نو دوی په هوا د لعنتی الله حبیب ورته لعنت په موایا دې ته الله حکم کړي او چا چې په یو شی لعنت وي او هغه د دې لعنت اهل ني لعنت په واپس کی نو ګوره که حیوانات دي که نور مخلوق دي کائنات دي نو غیبان لعنت بنوي او کتاو نو غلانت پتا واپس کی لعنت پتا باندې واپس کیږي ام لهم نصیب من الملک آیا اشته دوی د پارا صبرها د بادشاہینا امی منقطعو او حمزه د انکار د پارا ام لهم نصیب من الملک آیا اشته د دوی د پارا سیسه د بادشاہینا فیذن پدغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا وربن کی دی خلق تا په برابرۍ د نری داغ د کجوري د اډو کی دا يهود د حسد او د بخل ذکر کوي یو سړي سره بادشاہي دا او چاله نور کوي نو دو وجوي یو حسدګر د حسدګر سره چاله څه شي نور یو بخیل نو دا وي چې دا يهود دای کې د بخل او د حسد صفت ده ام يحسدون الناس آیا دوی حسد کوي د خلق سره علاما فهغ سبانی آتاهم الله من فضله چې ورکړي دی غي تعالی د خپل مهربانینا د الناس نه مراد دی کې نبی رسول الله او مؤمنان دي وې د دې يهودو د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو سره په دې حسد چې دی تعالی خپل فضل ورکړي نبی علیہ السلام ته قران او نبوت ورکو مؤمنانو ته پاوی باندې ایمان وروړو توفیق ورکو نو یک زما حبیب سره دی وجنه حسد کوي فقد اتینا نو بشک ورکړو مونږه آل ابراهیم الکتاب خاندان د ابراهیم علیہ السلام ته کتاب د ابراهیم علیہ السلام په خاندان کې سمرا بشمار انبیاء علیہ السلام چې هغه ته کتاب ملاو والحکمت او داوی په اولاد کې نبوت او پیغمبري می ورکړی وا موسی علیہ السلام ته تورات شریف ورکړو او عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف ورکړو داؤد علیہ السلام ته زبور شریف ورکړو نو کدی د ما په فضل زما د حبیب او مومنانو سره بغض دي نو بیا خو دي نور پیغمبرانو سره مساتی واتیناهم ملکا عظیما
او ورکړي و ما وی ته بادشاہي لویا نو کپدی دای زما د حبیب سره بو ساتي نو بیا خو پکار دار چې دین مخ کې نور پیغمبرانو تما پیغمبري ورکړي وا دارنګ هغه پیغمبرانو ته حکومت ورکړو ایتم علم او په ورکړي وا نو بیا خو دای دای سره مسوکی دا غي سره دیم دای په دې اعتبار کینا او حسد کی او حسد دا ډېر ناکار شی حسن بصری رحمت الله علیه قول دی کې امام قرطبی ذکر کړي یو خدای روایت ذکر کړي چې دا حسد نیکی خوري لکه اور چې په خشاک اوجمانه بلش حسن بصری رحمت الله علیه وی ما رأیت ظالما اشبه بمظلوم من حاسد ما نه قتل ظالم چې مشابه دی د مظلوم سره د حاسد نا حسد کون کے ظالم دے خو مشابه د مظلوم سره وای د حسد کون کی کار سی نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفذ ہمیشہ سویلی کوي چغل ګور په چې پیدا هو دا دینی فضیلت ته دنیوي نګورا سویلی کوي او ہمیشہ خفره او وخ کی بېږي او بنديږي نه اوخ کی بېږي او اډو بنديږي نه د دیو جنا وای اصل کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وای دا الله د نعمتونو سره دشمنی مکوي نو شاورته وي چې دا الله د نعمتونو سره دشمنی سره وی الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله دا الله چې کوم نعمتونه ورکړي نو دا غي د وجنه خلکو سره حسد کوي د دیو جنا وای بعضی کتابونو کې دا خبره ذکر وا آسمانیو کې چې دا حسد کوون کې الله وای دا زما د نعمت دشمن دی د زما په قضا او فیصله هغه باندې غصه ده کدی په راضی وي نو دغه حسد نو کولو به ذکر کړي اوله ګناه چې په اسمان کې او زمکه کې شو نه حسد شیطان د آدم علیه السلام سره حسد کړ او قابیل لحابیل سره حسد کړ واتیناهم ورکړی میو دیتا ملکن عظیما بادشاہی لویا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرمائی فمنهم نزنی ددوینا من هاوسوکو آمن به چی ایمان روڑو پدغی اسمانی کتابونو پا پیغمبرانو ومنهم اوزنی ددوین من عصوکو صد عنه جبن شود دغی کتاب و دانبیاء علیہم السلام باند ایمان روڑونا وکفا بجہنم سعیرا او کافی دے جہنم سوزون کے ان الذين بشكها کسان کفروا بآیاتنا چینکار کړي دې زموږ د آیاتونو نا سوف نسلیهم نارن زرد چوردن بکوی نارن اورتا کلما هر وار نزوجت جلودهم چ اسوزیږي سرمنی ددوی بدلناهم جلودن نو بدل کی براول من دیل جلودن سرمنی غیرها غیر دغی سرمنونا نوری سرمنی بور تراولو لیذوق العذاب دید پارچوس کی عذاب ان اللہ بشک اللہ کان دے عزیزا حکیما غالب زور اور حکمت والا کار میں کیسے جلودهم
هر کله چوب سوزی سرمن داغوی بدلناهم جلودن نو بدل کی براولم دیل جلودن سرمنی غیرها غیر ددغی سرمنونا. بعض علماء کرامو ذکر کری دا حضرت حسن بصری رحم اللہ نا روایت تے قول لے آوی او یا زر کرتبا روزانہ دوی دا سرمنی سوزی آوی تاکلوه النار کل یوم 70,000 مرہ خریب دی سرمنو دوی لرور د جہنم و سوزیوے روزانہ او یا زر کرتا او لفظ 70 دا د کثرت د پار رازی نو کله چې دا ورخري نو بیا به سرمنو ته ویل شي واپس شین واپس بشي بیا به سرمنو ته ویل شي واپس شین واپس بشي. اده کی سوال لراغه جواب ته مفسرین اشاره کړي آیات نه ظاهرا دا سه معلومیږي چې نور سرمنه براولو نو دغه نور سرمنو چې هغه سوځي خو څه ګنا نه وکړي د دې بدن دا سرمنو د دې اندامونو کسوځي نو دا بدن او د دې اندامونو دې خو ګناه کړي وا نو سرمنو خو څه ګناه نه کړي. نو راغي جواب علماء دا ذکر کړي چې دا اعاده ودا اغاول سرمنی کیږي سنوي بني معنا را سوا یعنی اعدنا الجلد الاول جديدا را واپس بکوم اغا سرمن اولا نوی اغا نوی سر اغاول سرمن وی خو نوی طریقی سر بیا را واپس کو دی وجنه یو سړی کچری مړم شي خاوري شي قبر کې نو بیا هم دغه اندامونو اعاده کی. داغه مثال علماء دا څه ذکر کړي ویل کسړې زرګر تلاړ شي او سر زری ورته وړي سپین زری ورته وړي او ورته وای دین مال غته جوړه کا ناغه ماته کیو جوړه کیتی نو دا خو هغه غته د خو جوړه نه وشو یعنی هغه سر زر دی چې د کومړي او هغه سپین زر دی چې دوړو او دغه عمر د چغه نوې طریقې سره جوړ کړ نو دغه اشکال جواب پدی ترتیب سره علماء ذکر کړي کلما هر وارا هر کرتا نزجت جلودهم چوسوزی سرمنی ددوی بدلناهم جلودن نو بدل کی براولو مونگ دوی لر جلودن سرمنی غیرها غیر دینا دغه سرمن بی خداغی بیا اعادوشی نوی براوستیشی لیذوق العذاب دیر پارچوس کی عذاب ان اللہ بیشک اللہ کان دے عزیزا حکیما غالب و حکمت والا. اللہ پناہی تیرا کہ اللہم لا تجعلنا منہ. والذین ها کسان آمنوا چیمان روڑے دے وعملوا الصالحات او عملون اکڑی دینیک سندخلهم زرد چوردن بکدوی جنات جنتنتا تجری چروان بی بہیگی با من تحتها الانہارو لاندید محلات و باغات داغین نهرنا خالدین فیها ابدا ہمیشہ بویدئی پدی کی ابدن ہمیشہ ہمیشہ لهم دیر پار فیها پدی جنتنو کے ازواجن بیبیان بوی متوحرتن پاکی کرشوی دہر عیب دہر نقصان نب پاکی وندخلهم ظلن ظلیلا
او وردن بکمونگ دی سوری اگد شویتا ذلن ذلیلا مانا و اگد سوریتا او مفسرین لکلی دا سور دا عرش بی چا غوگد سور داغی اس قسم زوال او فنا بنی وندخلهم ذلن ذلیلا او وردن بکدی آغا سوری اگدتا آغا آرام دیرتا دیر آرام تبے وردنکو ذلن ذلیلا یعنی مضبوط سورے بھئی پاگے کے نور بنی مضبوط سورے بھئی بازدان ویلی چی ظلال الاشجار و ظلال کسورها دا سورے د جنت دونو بھئی او دا سورے د جنت د محلاتو بھئی امام قرطبی وی چې دا جنت د اغاونو سورې وي د جنت د بنگلو د محلاتو سورې وي او تفسیر معارف کې وی دا سورې د عرش وي دا د عرش سورې وي پاغه کې رو زائل والے ون راضي صحیح شو وندخلهم ذلا ذلیلا او وردن بکذی آرام ډیر تھا دیدے نا دی صورت آغدوے محیسا چی پدی کی اتا حکمون ذکر کئی پمن دراعی و درعیت کے فرمائی ان اللہ بیشک اللہ یأمرکم حکم کئی تاستا ان تؤدوا الامانات دا چی ور کئی تاسو امانتنا الى اہلها آغا اہل ددغ امانتنو تا سوک د کم امانت حقدار دے نو دا اغت ورکا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کلچ فیصلک وی پمن د خلقو کی ان تحکموا بالعدل نو دا چ فیصله وکوي په عدل او په انصاف ان الله بیشک الله نعما یعظکم به خد اغشے چی نصیحت کوي تاسو تعالی پاغي نعما کی ناما عبارتو د شینا او دا یعظکم نے کی صفت د موصوف محذوف د پارا او هغه موصوف محذوف دے کے مخصوص بالمدح دے اصل کی تقدیر د عبارت دا سے نعم الشیء شیء یعظکم به خد اغشے کم شے چی نصیحت کوي تاسو الله پاغي نعم یعظکم به خد اغشے چی نصیحت کوي تاسو الله پاغي ان الله بیشک الله کان سمیعا بصیرا دے اوریدن کے بصیرا اولیدن کے دائر لوی جامع آیات مبارک کرے جامع آیات مبارک کرے اصل کی وجد نزول دعوی او بیا علماء پدی ترتیب باندې د آیات تفسیر ذکر کرے کله چې مکه مکرمه فتح شو نو نبی علیہ السلام عثمان ابن ابی طلحه وغختو عادته او خیمات هغه کنجانې د کعبه نو دروړي او لاس یوګت کو د الله حبیب چابیانې تنوا غسته عباس رضی اللہ تعالی